الله ډیر مسلمانانو ته چا باندې زلزلې راغلي زمونږ پورونو افغانانو باندې خاص کر د کونړ پورونو باندې ورونو باندې الله تعالی د کونړ چې زمونږ کوم ورونه دي او زلزلې پرې راغلې رب ته سوال کوو د هغې د پاسماندګانو له صبر جمیل ورکوي الله او الله د هغې چې کوم شهیدان شوي دي ستا نبي داسې ویلي دي چې داسې انسان شهید وي الله دا د هغې دپاره د زړونو د تثبت ذریعه وګرځوه او د هغې دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ ذریعه وګرځوه زړونه یې الله تعالی ته په بل نعمت باندې خوشحاله کوي الله آینده دپاره الله دغه مسلمانان او داسې نور مسلمانان د دې پتونو نه بچ کا نور چې کوم سیلابونه دي نور چې کوم عذابونه دي الله موږ کمزور یو الله موږ ګناهګار یو خو الله توبه وباسو الله موږ معاف کړي الله د نیک اعمالو توفیق راکړي رب العالمین څه ګناهونه چې رانه شوي الله تعالی هغه راته معاف کړي او الله تعالی د اعمالو توفیق راکړي چې د جنت د تلو لکونړ چغې له لغمانه ننګرهار چغې لکه له چغې او له کوره چغې په خپلو وینو کې لطفت نازک نازک بشره تر خاورو لاندې له پرهاره چغې